بدل لار ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د سترګو زنا جدا، د غوګونو زنا جدا، د ژبې زنا جدا، د لاس جدا، د پښو جدا ده. د دې وجنه محدثین دا خبره ذکر کوي دي ته ویل شي نه د افعال الشرعیونه حسیونه ک قرآن او سنت چرته راغلي وای کنه راغلي، لیکن زموږ عقل دا غواړي چې دا ونیش. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د معراج سفر بیان وي د شو تنورو چې بر سره تنګو لاندې پراخه بربند انسانان بده کې و د ور لمبي به کې شکل بدالم بد تیز شو د سر لبې راوخاته او شکل به تته شو لاندې به پری واته ته پوښ مو کې داخل سوی دی دا اق جنا کار دی بدنه کې جنونه کړی لري دا څومره سخت سزا څومره ګرانه سزا دا شکل انسان وکي دغه انسان باندې به اخر وخت کې رب العالمین د سترګو تکلیف راولي منه ډوندای فقر پیرا ولي سائل خلق له سوال لا سنې کړي او سخت نقصان دی دا د دې په تشریح امام الوشیر بیره الرحمانی کې لیکلي دی ولا تقربوا الزنا. یو شړی چې کله د آیات ولسو التر الرحمانی خپل تفسیر کې لیکلي دی وی یو سړی خپل لوري لره لړې مزیدار حسینه واغې ډېر ډولې کړ په دې زیوراتو باندې به یو بډې زنانه په لاس باندې ورکړه ورته وی ویل چې په دې بازار کې ګرځوا چې چا د دې سره کم حرکت وکي به تمہاره دغه کارګزاري بیانې کم سړی بچی دل نو سر به کته کو چې کله په دې بازار باندې زنانه وګرځیدا کور داخليږي نو په دې وخت کې یو ځوان ورته مخله ودرې دوه غاړې ته واخستا یو طرف او بل طرف خپل کړه او نور پرې خوده. الوشر المانی کې لیکلي دي اې دې بډې زنانه وچا ته پوښو کې دې بادشاہ روخانه شي څه صورت حال وي سوا دغه حرکت چې دې ځوانو سره وکي او بس وی هغه وشړل وی ویل چې قسم په الله زه چې کله بالغ شوی امام په ټول عمر کې چرته غلط حرکت نه کړي سوا د دقه نه چې زنانه مې غاړه خښوا یو طرف او بل طرف مې خلق رب العالمین دغه انتقام زما رضی الله عنه واخصو. دا څومره سخت خبره ده ګرانه انسان چې د بل چا د عزت په طرف باندې لا شروع کوي کې کله چا خور ده مور ده لور ده په بد نظر وکاته مسعود احمد کې روایت ته او قرطبی نقل کړي دي تر اوسه وکالو پوری ولی نه استاد دي لور نه او د خور نه دغه انتقام هغه جانب مقابل علی پریدینا دا انسانان اصل کې د خپل اهل عیال سره ظلم کوي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ولې ذکر کړی دا چې کله وسړی سپینګری او د احترام چاو کې دا چې سبا سپینګری شو رب العالمین بده شي اسباب برابر کې چې دې انسان احترام به بل څوک کی نتیجه څه شو یو سړی له بتور مثال پردیس نه له په بد نظر باندې وکاته د شي خلق به پیدا شي چې د بده خاندان کې به یو زنانه یو بدقه بدبي او بد اخلاقی باندې به سره سړی مخامخ شي در خپل ځان سره ظلم دي د اهل عیال سره. یو بل کبیره ګناه الذين يجتنبون كبائر الاسم اللواط عمل د قوم لوط کول سوره اعراف کې الله تعالی فرمایي اتاتون الفاحشه آیات سره تکوي به حیا اله را چې اچا په دې باندې وړاندې واړندې کړه به مخلوق محمد رسول الله فرمایي چې فاعل او مفعول د دوړه بوجل کېږي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي د غر سره د وخی جوړې شو لاندې درو غرزولې شي د پاسه به کانو باران. امام شافعی رحمه الله فرمایي د دیوال په دی خوا کې کینول او د قشن به د پاسه ور باندې دیوال را غرزوله د احراق د سوزولو فیصله. خالد بن ولید د قشن ابو بکر لوی علی یا امیر المؤمنین یا خلیفۃ الرسول یو شړی د شکار کړي د چې د نارینه سره د نکاح بندوبست کړي هغه د وجلو امر به دلوي. عبد الله بن عباس فرمایي وکم انسان چې عمل د قوم لوط کې نارینه را تک کوي بده شي انسان خدای الله لعنت ته خو چې کله دا مړ شي به د قبر کې رب العالمین د شکل نور د خنزیر شکل جوړ کی. دا څومره سخت را زاهبی لیکلی دی عیسی علیه السلام بلار باندې روانو معجزتونه په دې قبر کې د حالات ولې د دوه کسان دي یو ورشي د بل وسوځي هغه ورشي دا وسوځي نو رب العالمین له ویل شي الله دا ما لپاره جوړ کا چې زته ته پوښوګم دا څه صورت حالو نو شکل جوړ شو ته پوښتې وکي دغه شان دی په دې خراب بد اخلاقی کې دواړه اخته و رب العالمین په دې سزا باندې دا په قبر کې معذب کړ. د دې وجه نه هلیم دا خبر ذکر کړي. امام زاهبی سے فرمایي هغه انسانان چې عمل د قوم لوط کې وي درې قسم انسانان دي. یو کشران لره امرت هغه انسان لویل شي چې هغه په مخ باندې وختنی په بد نظر باندې کتل دویم داغه سره لاس ملاول او دریم داغه سره بد اخلاقی اولنی دوه کسان په ګناه کې ډېر سخت په نسبت سره دریم لا کینه دا دریم خو خطرناک دی ځکه هغه ورته اسباب شو. دا څومره سخته مسله
زکوان فرمایي وکز ما سره چرته په کوټه کې اوې زنه نه پاتې شوی دومره زب ځمانه ریګم نه لکه یو اقا انسان چې دغه په مخ باندې ګیره چرته راغلی نه وجدا دا چې د دې سره نه سره یو شیطان او د دې بل سره دوه شیطانان دي د دې وجنه سفیان ثوری رحمه الله په وجه کې غسل کولو یو کشر په علاقه کې تیرېدونه وی ویل چې اخرجوه او باسه دا سړی زما د خوانه او باسه زما د خوانه او باسه قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې دې به حیا تاسو را تک کړي لري چې اچا په مخلوق کې دی وړاندې والے نه دی کړي الذين يجتنبون كبائر الاثم دقل لو نه کاندي چې دینه بزن ساتي يجتنبون كبائر الاثم یو بګي ربا د سود نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لوی سود په سودونه کې د مسلمان سره بے عزتی مشکات کې حدیث دی او د سود څډیر دروازې دي یو روپۍ د سود چې انسان استعمال کوي وای خوړه داده چې شو لکه 15 کړه سړی د خپل مور سره زنا وکړي زنا ناروا ده به د مسلمان سره ناروا ده او به د ګوندینو سره ناروا ده او به د رشتہ دارانو سره ناروا ده او به په دې کې د خپل والدې سره ناروا ده د انسان نه دې حدیث دا مقصد ځان ته را جدا کوي حدیث کې رسول الله فرمایي وکله چې معراج له ختم څخه خلک مې ولیدا د خېټو کې د نر مارانو لړمان و ته پوښتنه مې وکړه چې دا خلک څوک دی دا اق انسانان دي چې په دنیا کې د سود کاروبار کوي امام زاهبي شه فرمایي دا خېټه رب العالمین ورته دومره غټيږي لکه بنگلا چې په کوم طرف باندې کوي چې دا انسان به ملاق واړي دا چې کله مړ شو به دا معلومات کیږي اوس خو دې بچولا دې بنگلې د پاره دې کاروبار د پاره د سود د مسله شروع کوي لیکن په دغه عذاب باندې ور سړی به تعذيب شي کاروبار کول او الته څوکیداری کول او اشپزي کول دا ټول به دې ګرالل قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې کوم انسان د سود کاروبار کې وې د انسان سره د الله او د الله د رسول جګړه ده الته محدثین درې معناګانې کوي یو معنا دا چې په ورځ قیامت به الله ورته اعلان د جنگ وکړي د الله او د محمد رسول الله مقابله به څوک کولی شي هیڅوک نشي کولی دوی موږ رب العالمین د جهان سازي وکړي چې دې خلکو مقابله وکړي دریم یو توجیه مفسرین دا بیانوي وې دغه انسان د رب العالمین دشمن دی څه مخاله شي د انسان عمل به د الله دربار کې قبول شي هیڅ چرته قبلېږي نه رسول الله فرمایي د قیامت علامات نه و علامات دار چې هیڅ کور به پاتې نشي مگر د سود غبار او بخار به وردن نشي ته به نه کې استعمال ګره به کوي حدیث کې دا راځي مسلم کې محمد رسول الله فرمایي الله رب العزت لعنت کړی دی په حق انسان باندې چې هغه د سود خورون کې دی دغه کاروبار دی دغه کاتب دی دغه گواه دی او دا ټول محمد رسول الله فرمایي سواء برابر دی په سزا کې ته په سود کې وځي کاروبار کوي لین دین برابر په دفتر کې کار کوي دا سود خورو د پر د چی پروګرام کوي دا څوکیداری کوي دا د الله او د الله رسول د حرب او د جګړې ځایونه دي الذين يجتنبون كبائر الاسم من مدعو ویل د تشمی ته ځان نه ساتل دا کبیره ګناه په دروغ باندې قسم کول دا کبیره ګناه دروغ ویل کبیره ګناه زنا کول کبیره ګناه عمل د قوم لوط او سود نو معنا دا الذين لو كان اغ انسانان دي يجتنبون كبائر الاثم والفواحش چې دوی بزان ساتي د دې کبیره ګناهونو او د قشند به حینا الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین